21 تن از شهدا که منصوبین وزارت امور داخله بودند بعد از فتح و پیروزی امارت اسلامی برای دفاع از ارزش‌های اسلامی و تطبیق شریعت جانهای شیرین خود را از دست دادند. به پاس فداکاری‌های آنان به بازماندگان و ورثه شهدا به مبلغ 30 لک افغانی از سوی ریاست شهدا و معلولین این وزارت مساعدت صورت گرفت. مراسمی که به همین مناسبت قبل از ظهر امروز در تالار مقام وزارت دایر گردیده بود، مولوی نورجلال جلالی معین اداری روی فضایل شهادت و ایثار و فداکاری صحبت نمود و گفت که این نظام از قربانی ها به وجود آمده. د اسلامی امارت د اسلامی نظام په دفاع کې د قربانی شو شهیدانو ورثو ورونو د شهیدانو ورثو د تسلی دپاره یو څه خبره کړې وې. ورونو که تاسو سره ټوله ورځ همدلته کینو، مجالس د سره وکړو، ستاسو د تسلی دپاره څه الفاظ عرض کړو، نو دا کم دي. شهیدان زمونږ هغه ورونه دي. د شهید مثال علما د ډیوی ورکوي. شهید د یو نظام د جامعي ډیوه ده. د شهیدانو یاد دا جامع ژوندی کوي، روح تازه کوي، د هغې روحونه دې شاد وي چې د نظام دپاره قرباني ورکړه او دغه نظام د دوی په وینو، د دوی په قربانیو باندې، د دوی په زحمتونو باندې مونږ ته راغلی دی. ځکه نظام خو د چا په وینو راغلی دی، د چا په قربانۍ راغلی دی. بچي یتیمان کړي دي، بیبیانې کونډې کړي دي. ډېر شهیدان مونږ لیدلی دي. یقیني لکه شیخ صاحب وفرمایل د شهادت په وخت کې توصیه کړي دي. د شهیدانو دردېدلي پلار ته د تسلی دپاره وایو چې انشاءالله ستاسو د بچو وینې هدر نه دي. ستاسو د بچو وینې چې کم نظام دپاره قرباني ورکړې ده، هغه په دې مشرانو اعتماد وکړي، یو ویښته قدر د شرط نه تېرېدو والا نه دي. د هغوی کونډې یتیمان چاته هم نه محتاجوي. الله تعالی دې ټول ضرورتونه د خپلو غیب و خزانو پوره کړي. همچنان سخنرانان در این مراسم روی اهمیت و مقام شهادت صحبت کردند. د شهید دا نوم محترم دی. که وجه د تسمیې ته سړی لاړ شي، د وجه د تسمیې نه د شهادت مقام معلومیږي. ځکه شهید په مړو کې هغه قسم مړی دی چې دته د بشارتونو او د زیرو دپاره د الله جل شانه د رضامندۍ، خوشنودۍ او د جنتی نعمتونو او زندګۍ د بشارت دپاره ملائکه حضور کوي او هغه شاهدانی کیږي. د ځکه شهید وای. اسلام خپل فدایان او جان نثارانو ته د کرم او د شفقت او د رحم په نظر باندې ګوري. چا چې څومره فدایت او قرباني لرله، هغومره به د هغوی اکرام بیا هم موجودو. دا نظام چې راغلی دی دا ټول د شهیدانو په وینو باندې، د شهیدانو په قربانۍ باندې، د شهیدانو په تکلیفونو باندې راغلی دی. نو څنګه د هغوی ته خپل حقوق ورسیږي، څنګه چې هغوی ته امتیازات ورسیږي. نو زه تاسو ته دا اطمینان درکوم مشران الحمدلله ثم الحمدلله ستاسو د شهیدانو د قربانۍ نه غافله نه دي، هېرې کړي نه دي او ښه چمتو ته ولاړ دي. دا ټول د مشرانو ستاسو هېر کړي ناست دی، ستاسو طرف ته مکمل توجه د الله رب العالمین دی. د دی په عمر کې نورم برکت واچوي. الله تبارک وتعالی مهربانی میکند. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. به تحقیق الله جل جلاله گرفته از مؤمنان نفسهایشان و مالشان که به نفس و مال جهاد کرده و میکند برایش جنت است. دادن جنت به این رقم است: یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون، که آنها جهاد میکند با کفار، با اعدای دین، با منافقین میکشد کفار اعدای دین را و یا از طرف آنها کشته میشود. به اردو وجه مجاهدین امارت اسلامی کامیاب است. اگر کفار منافقین را میکشد غازی استند،
اگر از طرف آنها کشته میشد به درجه اعلای شهادت نائل میگردد. یگانه ارزوی ما ایستند که حاکمیت نظام خدا حدود الله جاری شود و ما علینا الا البلاغ. الله جل جلاله از تماما کارکنان ریاست شهدا و معللین وزارت داخله الله جل جلاله در دارین آنها را کامیاب کنه که ورثای شهدا را فرزن ما را به چشم خوب میبینه، خداوند آنها را به چشم خوب میبینه و ما علینا الا البلاغ.